أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. مخکې آیت مبارکه کې فرمایل چې د کافرانو چې د اسلام خلاف د دین خلاف دوی کم کوشش او مهنت کوي نو په دې باندې خپه کېږم. نو یو شبهه ذهن کې راځي چې الله تعالی دوی له عذاب ولې نه ورکوي چې فوري په دوی باندې عذاب راشي. دې آیت مبارکه کې فرمایي چې الله تعالی دوی له مهلت ورکوي. نو فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر کړی دی، انما نملي لهم خيرا لانفسهم، چې یقینا زما مهلت ورکول دوی ته د دوی د ځانونو د پاره غوره دي. یعنې مونږ دوی له مهلت ورکړی دی، نو آیا دوی له دا مهلت ورکول دا د دوی په دې باندې ګمان ونه کړي چې دا د دوی د پاره خو ډېر ښه خبره ده چې دوی په کفر کې هغه سازشونه کوي، د اسلام خلاف په سازشونه کوي او دوی ته به الله تعالی مهلت ورکوي. نو الله تعالی فرمایي چې دا دوی له مهلت ورکول چې دي دا د دوی د پاره څه خبره نه ده. دې مهلت کې خو یو دا ده چې چاته الله تعالی هغه ایمان نصیب کړی، یعنی چا په نصیب کې ایمان نو د هغوی ایمان نصیب شي، او کم کسانو چې په نصیب کې ایمان نه نو چې د هغوی ګناه ښه سیوا شي چې بیا په آخرت کې د دوی دپاره څه برخه نه وي. نو فرمایي چې کافران دې ګمان نه کوي چې زمونږ مهلت ورکول دوی له دا د دوی دپاره څه د خیر خبره ده، داسې نه ده. انما نملی لهم، یقینا مونږه دوی له مهلت ورکو لیزدادو اسما، د دې دپاره چې زیات شي دوی په ګناه کې، یعنې څومره چې عمر سیوا کېږي دومره به هغه د دوی ګناهونه سیوا کېږي. او حدیث شریف کې راځي یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلو چې د ټول نه بهترین سړی څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ټول نه ښه سړی غوره سړی هغه دی چې د عمر سیوای زیاتی او د عمل درست وي. نو چې عمل درست وي او عمر سیوای نو ګویا چې ډیره لویه زمانه به دی ښه عمل وکړي، د عمل به د نورو خلکو نه سیوای. بیا دې صحابي تپوس وکړلو چې د ټول نه بد سړی هغه څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د کم سړي عمر سیوای او عمل خرابي، عمل درست نه خرابي او عمر سیوای نو ګویا چې دی به ډېر لویه زمانه ګناهونه وکړي، د ګناهونه به د نورو خلکو نه
د زیات د عمر د وجې نه ډیری دا په خلکو کې بد سړی شو. نو فرمای چې مونږ دوی له دا مهلت د دې دپاره ورکو چې دوی ګناه سیوا شي. ولهم عذاب مهین، او د دوی دپاره عذاب دې سپکوونکی، چونکې دوی په دې خپل اوږد عمر کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف سازشونه کوي او په اسلام او په مؤمنانو پسې استهزاء خندا کوي، سپک ګڼي. د دوی دپاره چې کوم عذاب دی نو هغه هم سپکوونکی عذاب دی. ولا يحسبن الذين، او ګمان دې نه کوي کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، انما یقینا خبره دا ده نملی لهم مونږ مهلت ورکړی دی دوی ته، خیرا دا غوره دی لانفسهم د دوی د ځانونو لپاره. انما یقینا خبره دا ده نملی مهلت ورکړی دی مونږ لهم دوی ته، لیزدادو اسما د دې دپاره چې زیات شي دوی په ګناه کې، ولهم عذاب مهین، او د دوی دپاره عذاب دی سپکوونکی. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.